د اسلامي امارت مشرتابه د هدایت پر اساس چې باید ټول سوالګر د هیواد له ټولو سیمو څخه راټول شي او له دوی سره مرسته وشي چې دا چاره د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت ته وسپارل شوه او کار پرې پیل شو. تر اوسه نږدې 58,000 تنه سوالګر د کابل له بېلابېلو سیمو څخه راټول شوي او د پلان مطابق کار پرې روان دی. زموږ په افغانستان کې د ډېره وخته څخه د ګدایګرۍ سلسله ډېره په چټکۍ روانه وه او تعداد یې هم ډېر لوړ سوی و په مختلفو ولایاتو مرکز کې. خو د امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د اولې ورځې څخه دا قصد و چې باید دغه مسکینان وپېژندل سي. که څوک واقعي مسکین وي د هغو سره باید همکاري وسي، چې څوک مسکین نه وي هغه ته باید وویل سي، هغه ته باید تفاهم ورسره وسي چې دا کار مه کوه. نو په دې ارتباط یې د وخته څخه د شیخ صاحب مبارک په دې کې کوشش دا و چې دا کار روان سي. بیا دا کار د برادر اخوان د ریاست الوزرا اقتصادي معاون د هغه پر غاړه باندې ورکړي چې د هغه سره بیا وزارت داخله او نور مختلف وزارتونه همکاره سوه دا کار یې په کابل کې شروع کړي. بیا د څه وخت وروسته چې زموږ چونکې معتادین هم موږ راټولوو او په دې کې بیا ډېر تعداد کسان معتادین دي هغه دغه د ګدایګري هم کوي. نو چونکې په دې اساس چې دا معتادین ډېر پکې دي نو دا کار یې موږ ته وسپارلی. خو اوس موږ چې ګورو په دې کې یوازې معتادین نه، معتادین یې هغه کمه درجه خلک دي، نور عام خلک په دې ګدایګري باندې ډېر روږد دي او ډېر غټ تعداد د ګدایګران چې دي هغه واقعي ضرورت نه لري، ښه زندګي لري. بعضې خو داسې دي چې ښه زندګي خاوندان دي خو بیا هم دغه یو مسلک یا د یو عادت ګرځېدلی دی چې راوځي ګدایګري کوي. نو د دې دپاره موږ په ټول افغانستان کې اوس عملیات کوو، دا راټولوو، بیا د دې تشخیص کوو کم کسان چې واقعي مسکینان ثابت سي بیا هغه ته موږ مکمل د هغو د کور دپاره یو کفاف ورکوو. اول یې سرې میاشتې معرفي کوو، سره میاشت بیا خپل یو معلوم تعداد لري، که چیرې د دوی په تعداد کې ځای و خو دوی ورته کومک کوي، که چیرې د دوی سره بیا امکانات نه و بیا د اسلامي امارت د بودیجې څخه بیا موږ کومک سره کوو. همدارنګه هغه سوالګر چې هغه کوچنیان وي، عمر یې کم وي، هغه بیا موږ د کار امور اجتماعي وزارت ته معرفي کوو چې هغه خپل په مرکزو کې د هغو پالنه او روزنه شروع کوي او هغو ته سبقان او دیني درسونه او عصري درسونه شروع کیږي. همدارنګه هغه سوالګر چې هغه حرفوي او سازماندهي دي هغه بیا د محکمې نماینده زموږ سره ناست وي، موږ هغو ته معرفي کوو چې هغوی د اول پړه نصیحت ورته کوي چې دا کار مه کوه، که دوهم وار بیا هم ونیول سي بیا نو هغه ته سزا ورکول کېږي، هغه به حتما بندي کېږي تر 2 میاشتو پورې. د اسلامي امارت مشرتابه له فرمان څخه وروسته بیا تر اوسه نږدې 58,000 تنه سوالګر راټول شوي چې له ډلې یې 22,168 تنه مستحق ګڼل شوي. په دې ډله کې 13,960 تنه هغه حرفوي سوالګر دي چې دا یې مسلک دی او یا په قصدي ډول په دې کار لاس پورې کوي. د کمیټې د معلوماتو پر اساس په دې کې 23,640 تنه نارینه او 21,201 تنه ښځینه سوالګرې شامل دي. د اسلامي امارت خو ډېر خواخوږي دي جناب امیرالمؤمنین حفظه الله د اول له وخته سم دغه فکر و چې دغه مسکینان باید نور په دغسې فقر و غربت کې پاته نه سي. که موږ لږ شی لرو که ډېر شی لرو، که لږ امکانات لرو که ډېر، باید دا ورسره شریک کړو. یعنې دا د اسلامي امارت خواخوږي ده د خپل ولس سره. دلته تاسې ولیدله 20 کاله هم دغه چې ډېرې غټې پیسې په دې ملک کې تاو بالا کېدلې، خو دا سوالګر هېڅ چا ونه پوښتله، چا پوښتنه پر ونه کړله، چا دې ته یو سیسټم جوړ نه کوي. خو نن الحمدلله چې اسلامي امارت په خپل لږو امکاناتو کې بیا هم دوی د صرف نظر نه دي کړي او د دوی سره د همکاري کوي، مرسته کوي. ما در سر کار میگشتم خیرات جمع میکنن باز اینجا آوردن و از این خاطر آورده که یا معاش میتن خانه را چک میکنن باز پیسه میتن، خانه را میبینن کدام که معیب بود مفلس بود و کمک میکنن، بعد از او باز و کمک میکنن که دیگه در سر کار نگردین، خیرات جمع نکنین. 1240 تنه ماشومان د زده کړو لپاره د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي شوي. له 14,901 تنو سره د افغاني سرې میاشتې ټولنې دوامداره مرستې کړي او دا لړۍ لا دوام لري. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت هم له 3,142 تنو سره نغدي مرستې کړي او اوس هم په ډیره پیمانه سوالګر یاد معاونیت ته د مرستو لپاره معرفي شوي. د سوالګرو معزفې کمیټې له 500 اړمنو کورنیو سره د غذایي توکو مرسته کړې. انسان یم خو غریب یم زلتانه کلی
ما از پیسه نداشتی که نان خوردن ما را بخوریم، اما ما را گرفتن، ما را از زمین قیل کردن. ما خدا میگیم یار خیر بتن. انسانیم خو غریبیم زلتان کل ځوانیم خو غریبیم. شپږ اتیا تنه سوالګر چې معلولیت یې درلود د یادې کمیټې له لارې د شهیدانو او مالینو چارو وزارت ته د مرستو لپاره ورپېژندل شوي. درویشت تنه چې په بېلابېلو ناروغیو اخته وو امیر روغتیا وزارت ته د وړیا درملنې په موخه استول شوي. اته اویا تنه چې د سوالګرو په ډلو کې نیول شوي په نشه یي توکو روږدي وو چې له تشخیص وروسته په نشه د روږدو کمپونو ته معرفي شوي. د 50 تنه سوالګر د کار کولو په موخه کابل ښاروالۍ ته ورپېژندل شوي. د دې لپاره موږ بیا هم دا فکر لرو چې د دې لپاره داسې یو حرفوي زده کړې ورته ورکول شي چې دوی خپل په پښو باندې ودرول شي، دوی خپله د دې ظرفیت پیدا کړي چې کاروبار وکړي، زندگی وکړي، پیسې پیدا کړي او خپل زندگی مخ ته یوسي. او هغه بېوزله او بېچاره چې هغه هېڅ لار نه لري، هغو ته بیا موږ خپل امکانات برابر کړو. یا باید سازماندهي دي د یو چا د خواست هغه ونیسو او هغه دغه واقعي مسکینان د دې څخه جلا کړو. په دې کې اوس موږ انشاءالله اخري درجه هڅې او هیڅ کله دې دا سوالګر دا فکر نه کوي چې اسلامي امارت په نور دا کار پرېږدي. دا به تر ډېره وخته پورې جاري. نو موږ هغه سوالګرو ته بیا هم ستاسې د رادیو د تلویزیون د لارې دا خبر ورکوو چې تاسې سوالګري پرېږدئ او که چیرې تاسې سوالګري پرې نه ږدئ او ضرورت ورته ونه لرئ، تاسې به حتما یو ورځ نیول کېږئ او بیا به تاسې عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کېږئ.